د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز وړیا زده کړو تدریسي ټولګي پیل شوي چې په ترڅ کې د انګلیسي کمپیوټر او املا زده کړې په برخه کې بېوزله یتیمو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته وړیا زده کړې ورکول کیږي. د محصلینو په وینا له یادو زده کړو د پیلولو څخه یې اساسي موخه په ټولنه کې د بېوزلو او یتیمانو سره مرسته کول دي. د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د اطلاعات فرهنګ ریاست ښوونیز مرکز چې په کار یې پیل کړی دی په خپل چوکاټ کې په دریو برخو کې د پښتو ژبې املا، کمپیوټر او انګلیسي زده کړو په برخه کې البته تقریبا 1000 تنه زده کوونکي جذب کړي دي. د بهترینو او با تجربه استادانو لخوا دوی ته د تدریس چارې پر مخ بیول کیږي. زموږ هیله دا ده چې دا لړۍ وغځیږي. هممهاله زده کوونکي خوښي څرګندوي او له اړونده مسؤلین څخه غوښتنه کوي چې دا ډول ښوونیز پروګرامونه دې لا زیات کړي تر څو په ټولنه کې له بېوزلو او یتیمانو سره د زده کړو په برخه کې مرسته شوې وي. د هغو زده کوونکو لپاره چې دوی اقتصادي ستونزې لري د دوی لپاره یو ښه چانس دی چې راشي دلته په اطلاعات فرهنګ ریاست کې په بېلابېلو بخشونو کې کورسونه برابر شوي دي او یو ښه چانس دی دوی لپاره چې راشي دلته د زده کړې لپاره او خپل زده کړې ترسره کړي. د اطلاعات فرهنګ ریاست د ستر نوښت و چې دا زمینه مساعده کړه د غریبانو لپاره. غریبان کولی نشول چې د کورسونو لپاره زمینه مساعده کړي. د یادونې وړ ده چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست له لوري تر دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې زده کوونکي ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي او له امله یې ګڼ شمېر بېوزله زده کوونکي له عصري علومو څخه برخمن شوي دي.